که ته غواړې چې خلک تا ته په دروند نظر وګوري او ستا عزت وکړي که نه، نو دا څلور کاره خامخا وکړه. اولنی چې څوک درنه د کومې خبرې تپوس وکړي که نه، صرف د هغې خبرې جواب ورکوه، ډېرې خبرې د چا سره مه کوه. دویم چې په کوم ځای کې ستا د الفاظو او ستا د احساساتو قدر نه وي، ستا احترام نه وي، نو هغه ځای ته مه ورځه. اگر که په هغه ځای کې ستا ډېره پیدا وي، خو بیا هم هغه ځای ته مه ځه چې په کوم ځای کې ستا عزت نه وي. دریم، هر وخت د یو چا په مرضۍ باندې مه چلیږه چې هغه تا ته رینګ کوي یا درته میسج کوي او ته هغې ته تابعدار وي، ځکه چې بیا به دغه انسان په وزګار خیلو کې حسابوي، وزګار به ورته ښکاري، قدر او عزت به دې نه کوي. او څلورم چې کوم خلک په تا پسې مذاق کوي، په تا پسې ټوکې مسخرې کوي، ستا عزت نه کوي، تا ته سپک ګوري، داسې خلکو ته سلام هم مه کوه چې خپل حیثیت وپېژني. كان